دا خیریه بنسټو الله ته دې الله جزاک خیر ورکړي. دا یو د عطا په نامه دی، بل د زمزم. دا خلک ډېر راوپارول، خلکو ته یې ډېر زیات حوصله ورکړه. دا د غریبانو پر زړونو باندې پټۍ ولګولې. پرون مې یو د دې یو کلیپ کتی، یو زنانو ته یو پارسل وړه، یوه ډبه غوړي، یو څه بوره و شان ورکړي. هغه زنانو چیغې ویې، وایي زما دې په خدای قسم زه دومره خوشحاله سوم لکه نن چې د اختر ورځ پر ما باندې. نن درېیمه ده موږ په نهاره روژه نیولې ده. دا زما استا د ملک زنانه ده، دا زما استا بابرده زنانه ده، دا غیرتمنه زنانه ده، دا فقر نه کوي که نه. بل ماشومه ژاړي، دا سړي کیمره ورباندې ولې ژاړي، وایي زما پر معده باندې درد دی. هغه ورته وایي ولې؟ وایي نن درېیمه د خوراک مې نه دی کړی، د لوږې مې په معده باندې درد دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم په قهر کې راځي، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن من بات شعبان وجاره جائع وهو يعلم. قسم دې مې په خدای که دا مؤمن دی، قسم دې مې په خدای که دا مؤمن دی، قسم دې مې په خدای که دا مؤمن دی چې ماښام یې خپله خېټه ډکه کړه او دغه همسایه چې کوم دی هغه د لوږې په نهاره باندې بیده سو او دی په خبروم دی. دا مؤمن نه دی. الله رسول وایي دا والله که مؤمن دی. زما او ستا په علاقه کې څومره غریبان شته، څومره لاچاره خلک شته. قسم دې مې په خدای دلداره کوم خلک شته چې د اولې روژې څخه تر اوسه په سبزي باندې ګزاره شته. ته خو هره ورځ روژه ماته 3 رقم سالانه پخوې، پکوړې هم راوړې، بچیانو ته شنه شان هم راوړې، سلاته هم جوړې. تا د خپله همسایه حال اخیستی دی که نه؟ تا همسایه ته یو پلیټ رسولی دی، تا د پر یو کونډې باندې شفقت کړی دی که نه؟ دا خیریه بنسټو الله ته دې الله جزای خیر واکړي. پرون یې په یوه وار باندې د سلو غریبانو د سلو زخمي زړونو والا پر زړونو باندې پټي ولګول. الله دې جزای خیر واکړي. دا هغه کسان دي ان الله يحب المحسنين. دا دې الله پاک جل جلاله د الله محبین وګرځي. دا ان الله مع الذين، الله د دې کسانو سره مل دی که نه؟ دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث کې راځي. واورئ، دا خیریه بنسټو والا دا د خدای یو رحم پر دې باندې شوی دی. خالد خپل نیتونه صفا کړي که نه؟ السعی علی الارمله والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله. کم کس چې د کونډې په حق کې وز رسل دی، یو چا څه شی واخلي دې ته راورسوي د کونډې په حق کې. هغه کونډه چې په کور کې ناسته ده، ارامه صبر ناسته، روژه مات هم په سرو اوښکو تېروي. د دې حساب زما او ستا سره کېږي. زما دې په ذاته خدای قسم یې که یو غني لا ولاړ شي چې د دې حساب ورسره ونیسي. یوه کونډه د الله رسول وایي که چا د یوې کونډې په حق کې سعی وکړل، کوشش یې وکړي، یو غاب سالن یې ور واستوئ او په روژه مات یې مړه کړله او مسکین یې مور کړي. د الله رسول وایي دا رقم دی لکه د الله په لار کې چې جهاد وکړي. مجاهد فی سبیل الله، مجاهد فی سبیل الله څنګه دی؟ د هغه د پښو خاورې ته موږ نسو رسېدل. دا کسانو جهاد فی سبیل الله رتبه پیدا کړه. دا خیریه بنسټو والا ته که زما اواز رسېږي دا ورسوئ. دا د خالق خپل نیتونه حساب. مخکې به له امانه دې صاحب بعد وړل چې دا کیمره پر دې باندې ونیسي، دا کیمره ونیسي. دا د امت په حالاتو موږ خبرې، دا د امت په حالاتو موږ خبرې. د یوه زنانې د سترګو حالات دی، هغه وایي زما مېړه دا 3 کال چې وفات شوی دی، زه په خپله داسې ځوانه زنانه زه په خپله باندې خښتې موږم، زما یتیمان زما سره خښتې موږي. ته ووایه ستا بیبي ستا د دا خوند درکوي چې خښتې وموږي؟ ستا اولاد په دغه عمر باندې ته تعلیم پکوې، ته سنټرانو ته هستې، ته ښایستو مدرسو ته هستې، هغوی د مجبورۍ نه خښتې به موږي، د هغوی په نازکه لاسو باندې تړاکې راختلي دي. د الله څخه وبېرېږي. ځکه نبي علیه السلام وایي من یسر علی محسن یسره الله تعالی فی الدنیا والآخره. که چا په تنګ درس باندې اساني راوستر، رحم یې وکړي، سهولت یې ورباندې راوستي، الله به د دنیا او آخرت سهولت د په برخه کړي. د خو نو 800 روزانه وګټل بس دی ټول د ځان مستحق بولي، چاته نه ورکوم زه خپله غریب یم. نه، په 800 کې 100 روپۍ خیرات کړه. بیا وګوره چې الله تا ته څومره عوض درکړي. 100 روپۍ خیرات کړه، تا ته الله څومره عوضونه درکړي. دا د خدای ورکه ده.